ښه وروره خارج نه په خیر راغلې. خیر اوسې وروره کور ودان ایله د افغاني کالي کې لږ راحته شلمه یاره. وساهله خیرات خدا وروره څنګه چل ده؟ څنګه درته ووایم ما ته داسې ګرانې لکه د ورور غوندې د مرګ پرزو مې در باندې نه شي. دا ته څه د مرګ خبرې کوې وروره څنګه چل ده؟ خبره دا ده چې صادق خبر شوی چې ساحل د خارج نه راغلی دی ښه او هغه تا ته د مرګ پلانونه نیولي دي. دا څه وایې؟ هغې سره خو ما روغه کړی و او هر څه محل شوي ول. دا نو څنګه چل دی؟ بس نور نه پوهېږم ځان ساته. یاره صادقه ښه کار نه کوې. زه بېرته راځم هلکانو. صادقه خدای د خیر کشان څنګه ورخطا یې؟ ته دلته بېغمه ناست یې او خلکو درته د مرګ پلانونه نیولي دي. د مرګ پلانونه؟ چا راته د مرګ پلانونه نیولي؟ ته خپل دښمن هم نه پېژنې. لیونیه ساحل راغلی دی او ښه ډالر یې راوړي دي ستا په سر باندې پیسې ورکړي نن یې که سبا یې ختموي دي. دا څه وایې؟ هغه سره خو زما دښمني ختمه ده که نه؟ دا خو ته وایې خو د هغه نیت نه خبر نه یې. ما ته خبر کړې او نوره دې خپله خوښه. کور دې ودان خیر اوسې. وایي غریب خو خدای کړم نو بې غیرته بیا چا کړم؟ ساحله ګورم به در سره. ودرېږه ساحله چې له ځینه ونه خوځېږي. ګوره ښه کار نه کوې څوم ښه کار نه کوې. زه ولې ښه کار نه کوم؟ روغه مې در سره کړې خو ته بیا هم غواړې ما ووژنې. څه ګناه مې کړی اخر ولې؟ ملامته نه یې ډالر دې ځان سره راوړي وزر دې پیدا کړي. زما د مرګ پلانونه خو ته جوړی زه جوړومه؟ دا غلطه ده. دا غلطه نه ده. تا شان ته نه دي ویلي چې ډالر مې ځان سره راوړي په هر قیمت یې صادق ختموم. شان وسې واوره او هغه تا ته د مرګ پلانونه نیولي دي. مرد و نامرداره بشناسی دل من عشق آدم